ډېر زر به له رسنیو سره حقایق شریک کړم. اسدالله خان: سلام او مینه. خوږو کتونکو وخت مو په خیر. د افغانستان کرکټ بورډ سرپرست اجرایي رئیس اسدالله خان وایي ډېر زر به له نړیوالو او کورنیو رسنیو سره د مرکو په طرز کې د وروستیو لانجو او نورو حقایقو څخه پرده پورته کړي. هغه نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه له ټولو کورنیو او نړیوالو رسنیو غوښتي چې د ژوندیو خپرونو زمینه دې ورته برابره کړي تر څو په بورډ کې د وروستیو لانجو او ځینو پټو حقایقو ولس خبر کړي. رسنیو هم اسدالله خان ته هرکلی ویلی، خو وخت یې نه دی معلوم چې څه وخت به اسدالله خان د ټلویزیون په پرده او یا هم په غږیزو انځوریزو آنلاین او د چاپي رسنیو له لارې راښکاره شي. دا له نه ده معلومه چې اسدالله خان به نن کوم حقایق له رسنیو سره شریک کړي، خو ممکن په افغان کرکټ بورډ کې د ولس د سترګو پټ ځینې مسایل د رسنیو پر وړاندې راښکاره او افغان ولس ترې خبر کړي. نږدې 2 ورځې وړاندې د حکومت هغه چارواکي چې د بورډ د څارنې دنده په غاړه لري د افغانستان کرکټ بورډ د سرپرست اجرایي رئیس اسدالله خان د غوراوي کمیټې پخوانی مشر دولت احمدزي او د لوبډلې د مدیریه منیجر نوید کاکړ دندې وځنډولې. د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي ویلي یوه کمیټې به د دوی د کړنو څېړنه کوي، که چیرې بې ګناه ثابت شل خپلو دندو ته به بیرته ادامه ورکړي، که نه نو له دندو رخصت دي. اوس نو اسدالله خان هم مدعا لري چې افغان کرکټ بورډ سیاست ځپلی دی، نور نه غواړي چې د افغانستان کرکټ له بدو بدتر شي. اوس به معلومه شي چې ښاغلی اسدالله خان رښتیا هم د کرکټ د بهبود لپاره حقایق وایي که د خپل موقف لپاره. داسې معلومات هم شته چې عاطف مشعل په کابل کې ناست او د کرکټ بورډ په هر کار کې کار لاسوهنه کوي، تر دې پورې چې له عادي مامورینو سره غونډې کوي، خو هغه ستر او لوی کار چې ورسپارل شوی دی هغه یې پرېښی دی. دغه راز تاج ملک عالم هم د کرکټ بورډ په غړي عاطف مشعل تور پورې کړی، وایي چې د افغانستان کرکټ د سیاست په لور روان کړی دی او نږدې ده چې کرکټ بینډ او له منځه یوسي. تاج ملک عالم وایي په دې پوهیږو چې د اجرایي ریاست او د ریاست څوکۍ لپاره کوم پلان روان دی، په دې هم خبر یو چې لوبډله یو ځل بیا د تباهۍ کندې ته د لویدلو په حال کې ده. دا به وروسته معلومه شي چې په افغان کرکټ بورډ کې ولس د سترګو پټ څه روان دي. دوستانو تاسو په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ چې اسدالله خان به له کومو حقایقو څخه پرده پورته کړي. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.